یوه ورځ یوې جنۍ یو نوی موبایل واخیست. پلار یې چې کله د هغې موبایل ولید لور ته یې وویل ګرانې لورې هر کله چې دې دا موبایل اخیسته نو لومړی کوم کار و چې ترسره دې کړ؟ لور یې ورته وویل د موبایل پر مخ مې یو کلک پلاستیک ولګاوه او یو ښکلی کاور مې ورته هم واخیست. پلار ورته وویل آیا چا مجبوره کړې وې چې دا کار وکړې؟ لور یې ورته وویل نه پلار جانه. بیا ورته پلار وویل ستا په نظر په دې کار سره د موبایل جوړونکي کمپنۍ ته سپکاوی ونه شو؟ لور یې ورته وویل نه پلار جانه، په خپله کمپنۍ دا سپارښتنه او توصیه کوي چې د دغه کورونو نه استفاده وکړو تر څو مو موبایل ښه ساتلی وي. پلار ورته وایي نو آیا ټلیفون دې خراب او بې ارزښته و چې دا کار دې وکړ؟ هغې ورته وویل نه پلاره، راته ارزښتمند و، زړه مې نه غوښتل چې موبایل مې ضربه وخوري او خپل قیمت له لاسه ورکړي. پلار ورته وویل کله دې چې په کاور کې بند کړ نو موبایل دې بدرنګ نه شو؟ لور یې ورته وویل زما په نظر بدرنګ نه شو، بلکې که بدرنګه هم شو نو د موبایل په ساتنه باندې ارزي. پلار په ډېرې مینې سره خپلې لور ته وکتل او وی ویل ګرانې لورې حجاب هم همداسې حیثیت لري. حجاب عزت دی، محدودیت نه دی. حجاب نه تنها چې تا ته کوم محدودیت نه پیدا کوي بلکې ستا د عزت او قدر ساتنه هم کوي. دا د کائناتو د هغه پالونکي امر دی چې موږ ټولې پیدا کړي یو او هغه دی چې زموږ د ژوند په ټولو چارو تر ټولو ښه پوهیږي. مهرباني وکړئ دغه ویډیو در سره خوښه کړئ او له خپلو ملګرو سره یې هم شریکه کړئ. ستاسو د نیکو دعاو په هیله.